بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیریه بنسټ قدرمند اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات درته وایم. قدرمند دوستانو، د روژې مبارکې 23مه ورځ ده. له تاسې ټولو درنو مسلمانانو نه، درنو ملګرو نه، هغه څوک چې شتمن وي د هغوی نه یوازې 2 غوښتنې کوو. یوه غوښتنه دا درنو ملګرو چې په لنډو ورځو کې اختر را روان دی، دغه 5-6 ورځې بعد به انشاءالله اختر وي. رب العزت دې موږ او تاسې د دغه خوشحالۍ نه برخمن کړي. د هر چا سره به دا فکر وي چې په اختر کې د اختر د سحر دپاره د چایو دپاره مټایانې قسم قسم مټایانې را حاضرې کړم خپلو بچو ته، خپل فامیل ته، خپلو مېلمنو ته. او همدارنګه د اختر د ورځې د غرمۍ دپاره باید په غرمه کې زما بچیان او زما د مېلمنو دپاره په دسترخوان باندې قسمه قسم غوښې موجود وي. دا فکر د هر انسان سره وي، خو ولې دا فکر هم پکار دی درنو ملګرو چې د اختر په سحر باندې به د یتیمانانو څه حال وي، د اختر په غرمه به د هغو خلکو څه حال وي چې هغوی سرپرست نه لري. د هغسې خلکو دپاره چې هغوی سرپرست نه لري، موږ تقریبا د 1.5 خواوشا کورنیو دپاره یو ترتیب نیولی دی، او هغه ترتیب به انشاءالله ستاسې په مرسته باندې سرته رسوو. ځکه مخکې چې موږ تقریبا 700 خواوشا ماشومانو ته د اختر کالي وکړل، دا هم ستاسې مرستې وې. د روژې په لومړنۍ ورځ باندې مو چې 100 کورنیو ته خوراکي توکي ورکړل، دا هم ستاسې مرستې وې. همدارنګه د اولې روژې نه تر اخرنۍ روژې پورې چې په 9 ساعو کې د ورځې هر فامیل ته 10 یا 8 ګرمه ډوډۍ ورکول کېږي، دا هم ستاسې مرستې دي. دوستانو، ستاسې په لږه لږه مرسته باندې موږ ته ډېر څه راجمع کېږي او ډېرو کورنیو ته دغه خیر ورسېږي. نو دوستانو، د مټایي دپاره او د اختر د غرمې دپاره مو د غوښې د پروګرام دپاره تاسې دپاره دغه ویډیو کلیپ جوړ کړه او دغه غوښتنه درنه کوو چې خپل خیراتونه، زکاتونه، هر رنګه صدقې په دغه لار کې راسره مصرف کړئ. اختر ورځې دپاره څه ملګرو دا وینا کړې ده او تر څنګ یې مرستې هم کړي دي چې د 1.5 خواوشا بې سرپرسته کورنیو دپاره د اختر د غوښې بندوبست موږ په نظر کې لرو، خو یو څه پیسې کمې دي چې هغې کې د تاسې نه غوښتنه کوم. همدارنګه دغه 1.5 خواوشا کورنیو ته غواړو چې د اختر د سحر دپاره ورته مټیانې حاضرې کړو. کم از کم که نور څه نه وي، کیلو یا 1.5 کیلو مټایي هم د هرې کورنۍ دپاره کافي ده. او دا هر څه به ستاسو په مرستو باندې کېږي، څنګه چې مخکې مرستې ما درته یاده کړې چې ستاسو په مرستو باندې تر دې ځایه هرې کورنۍ ته د ورځې 10 یا 8 ډوډۍ ورکول کېږي تر اخرې روژې پورې. دا ټولې ستاسې مرستې دي درنو ملګرو، موږ هېڅ نه دي کړي. موږ فقط تاسې خبر کړي یاستئ، که په هېواد کې دننه یې که د هېواد بهر یې، د تېرو مرستو په څېر زموږ سره خپلې مرستې جاري وساتئ. درنو ملګرو، 1,40,000 افغانیو 58 تنونه رخت سږ کال د نارینه او ماشومانو دپاره، او همدارنګه 11,900 افغانیو رخت دا د ښځینه او هغو ماشومانو دپاره چې هغوی نارینه ماشوم په کور کې نه درلوده، او یا هم یو به یې نارینه ماشوم او 6 به یې خویندې وې. د هغوی دپاره موږ ښځینه رختونو بندوبست هم وکړو، کور کور مو ورته وروسپارل. د دې دپاره چې کوم ملګرو مرستې کړې وي، هغه هم درته وایم 91,000 افغانۍ مرسته د المقدس خیریه بنسټ د معاون سره یو ورور کړې وه، 3 لکه کلدارې وې، خو چې افغانۍ مو کړې 91,000 افغانۍ ورنه وشوې. همدارنګه د المقدس خیریه بنسټ د رئیس صاحب 10,000 افغانۍ زکات د نارینهو په رخت کې واچول شو. همدارنګه 11,900 افغانۍ چې دي، دا هم د المقدس خیریه بنسټ رئیس چې دی دا د ښځینه او رخت دپاره د زکات مرسته وکړه. همدارنګه 10,000 افغانۍ یو ورور د کارخانو نه مرسته وکړه چې هغه ورور ته په کور کې مشکل دی، مریضتیا یې ده، د هغې دپاره ډېرې ډېرې دعاګانې غوښتې دي. او همدارنګه 40,000 کلدارې د بهر هېواد نه یو بل ورور مرسته وکړه. د تورخم نه یو ورور 10,000 کلدارې مرسته کړې وه. همدارنګه 4,900 افغانۍ موږ سره هغه دکاندار چا چې موږ ته د نارینهو رخت راکړی او هغې په زکات کې راته پرېښودې 4,900 افغانۍ. همدارنګه 2,000 افغانۍ راته د وچې ډوډۍ دپاره هم راکړې وې. نو دغه ټولې مرستې چې دي دوستانو، دا ستاسې مرستې دي چې د 150 کورنیو ته ښځینه او رخت هم ورورسېده، هغه کورنیو ته چې هغوی نارینه ماشوم نه درلوده. همدارنګه 6,500 یا 700 د نارینهو جوړې په 6 ساحو کې موږ یتیمانانو ته کړې وې. ټولې مرستې د ستاسو د دوستانو او همدغسې مرستې وې چې تر دې ځایه زموږ دغه بنسټ ژوندی ساتلی دی. دغسې یتیمانانو کورنیو کې په سرتور سرونو تاسو ته دعاګانې کېږي. په دغه روژه کې که هغه وچې ډوډۍ ته څوک کښېني، که په دغه روژه کې یو بربنډ ته ستا رخت ور ورسېد او په هغې کې لمونځ اودس وکړه،
نو اجرونه او ثوابونه یې موږ درته نشو بیانولی، بس هغې اجر او ثواب چې دی الله سره شته او عالمانو ته معلوم دي. درنو ملګرو په دغه برخه کې زموږ سره ډېرې مرستې وکړې. د راتلونکي اختر لپاره د غوښې او د میټایي په برخه کې موږ له تاسې نه جدي مرستې غواړو. ډېره زیاته مننه.